درې داسې غټ علامات زه تاسو ته ښیم که چېرې چاته شوګر وي یا ورته نه وي نو د دې دریو علاماتو په ذریعه باندې تاسو په هغه انسان کې شوګر معلومولی شئ چې آیا واقعي دې انسان ته شوګر شته دی او که نشته دی. او د دې سره سره زه یو داسې ټیسټ هم بیا تاسو ته د دې ویډیو په آخر کې ښیم چې د هغه ټیسټ په ذریعه باندې تاسو د هغه انسان د دریو میاشتو وروستو شوګر هم معلومولی شئ چې آیا دې انسان ته په دې دریو میاشتو کې چرته شوګر شوی دی یا ورته نه دی شوی. او د دې سره سره 15 علامات نور هم زه تاسو ته ښیم که چېرې تاسو د شوګر د بیمار نه د دې علاماتو په باره کې د یو هم تپوس وکړئ نو هغه به تاسو ته وایي چې بالکل دا علامات په ما کې شته دی. نو دا ټول معلومات زه تاسو له په دې ویډیو کې در کوم نو دا ویډیو وګورئ فایده به تاسو له درکړي. نو په هغه درو کې د ټولو نه اول علامات دا دی چې هغه ته به ډېر زیات ورکوټې بول ورځي چې دې ته موږ په میډیکل کې پولیوریا وایو او دې د وجې ورځي چې کله د هغه په وجود کې د شوګر لیول زیات شي نو د هغه ګردو باندې کار زیات شي او کله چې کار په زیات شي نو هغه ته بار بار بیا ورکوټې بول ورځي. او د دې سره سره دویم علامات چې کم دی هغه ته به تنده ډېره زیاته لګېږي چې دې ته موږ په میډیکل کې پولیډیپسیا وایو او تنده د دې د وجې ورته بیا زیاته لګېږي چې د هغه د وجود نه ورکوټې بول زیات خارجېږي نو د دې د وجې ورته بیا ډېره زیاته تنده لګېږي. او د دې سره چې کم دریم غټ علامات دی هغه دا دی چې هغه ته به لوږه ډېره زیاته لګېږي وجې د دې نه چې د هغه په وجود کې کم شوګر دی نو دا شوګر د هغه وجود انرژۍ دپاره نه استعمالوي نو د دې د وجې نه به ده ته بار بار لوږه لګېږي چې دا درې غټ علامات دي چې د دې په وجه به تاسو د هر چا په وجود کې دا پېژندلی شي چې آیا دې ته شوګر شته او که نشته دی. او اوس 15 علامات هغه نور زه تاسو ته ښیم چې د چا په وجود کې دننه شوګر وي نو دا 15 علامات په خامخا هغه وجود کې دننه وي که چېرې تاسو ترېنه تپوس چې په هغې کې د ټولو نه اول دا دی چې د هغه کم وزن دی دا به ورځ په ورځ کمیږي وجې د دې نه چې د هغه په وجود کې کم دا ګلوکوز شوګر ورته وایي نو دا به د انرژۍ دپاره نه استعمالېږي نو د هغه په وجود کې کم چې غوړوالی دی او د هغه چې کمې پټې یعنې غوښې دي نو دا به د انرژۍ دپاره استعمالېږي چې د دې په وجه باندې د هغه ورځ په ورځ به وزن کمېدو طرف ته روان وي. او دویم علامات چې کم دی د هغه وجود به هر ټیم ستړی او ستومانه وي کم ته چې موږ فیټیږي وایو وجې د دې نه چې د هغه په وجود کې کم دا ګلوکوز کم شوګر دی نو دا به د انرژۍ دپاره نه استعمالېږي او دا چې د انرژۍ دپاره نه استعمالېږي نو د هغه په وجود کې به دا ستوماني او دا فیټیګو دا به راځي. او د دې سره د هغه چې کم د سترګو نظیر دی دا به دوندلافن طرف ته روان شي وجې د دې نه چې د هغه په وجود کې به شوګر زیات وي او دا شوګر چې کم دی زموږ په سترګو کې لینزونه دي هغه پړسوب طرف ته بوځي او کله چې هغه پړسوب طرف ته بوځي نو د دې د وجې د سترګو چې کم نظر دی دا دوندلاپن طرف ته ورسره ځي. د دې سره چې کم څلورم نمبر علامات دی هغه دا دی چې د دې سره د هغه وجود کې زخم جوړ شي نو دا زخم به د هغه زر نه ټیک کېږي وجې د دې نه چې د هغه په وجود کې کم دا ګلوکوز دی کم دا شوګر دی دا به زیات وي د هغه چې کم رګونه دی زخم طرف ته تللي وي نو په هغو کې په صحیح طریقه باندې وینه مخکې نه ځي. او که چېرې چاته شوګر وي نو هغه په خپه کې چې کله زخم جوړ شي نو هغه به په انتها زر نه ټیک کېږي نو دې وخت کې دا ضروري خبره ستاسو ټولو دپاره ده چې د چا په خپه کې هم زخم جوړ شي نو په دې دوران کې تاسو د خپل شوګر کنټرول ساتئ او تاسو خپل خپه د زخم نه د شوګر په دوران کې خامخا بچ کوئ ځکه چې د شوګر د بیمار خپه کې زخم چې کله جوړ شي نو هغه زخم بیا زر نه جوړېږي. او 5م نمبر چې کوم غټ علامات دی هغه دا دی چې د هغه کم لاسونه دي او کمې خپې دي نو په هغو کې به د میږو په شان علامات هغه ته محسوسیږي یا د ستنو چکېدو په شان علامات په ده ته محسوسیږي چې دې ته موږ نمنس او تنګنګ ویلی شو په میډیکل کې نو دا د دې د وجې ورته بیا محسوسیږي چې زموږ په لاسو او په خپو کې کم اعصاب دي کم نروي دي هغه کمزوري کوي زموږ په وجود کې چې کله شوګر زیات شي نو که چېرې تاسو خپل شوګر کنټرول ساتلو تاسو خپل ورزش کولو او تاسو خپل خوراک په صحیح طریقه باندې کولو نو ستاسو چې کم شوګر دی دا به کنټرول وي او دا کم علامات چې ما تاسو ته وښول نو دا علاماتو کې بیا کموالی راتلی شي.
د شوګر معلومېدو دپاره بهترین ټیسټ ته چې کوم نوم ویلی شي هغه ته HbA1c ویلی شي چې دا ټیسټ داسې ټیسټ دی چې ستاسو تیر شوی 3 میاشتو شوګر هم معلوموي او په دې کې دا هم معلومیږي چې آیا تاسو ته د شوګر لګېدو خطره شته او که نشته. نو دې ټیسټ ته موږ په میډیکل کې HbA1c ټیسټ وایو. نو که چېرې چاته خطره وي نو تاسو دا ټیسټ ځان ته کولی شي چې د دې په ذریعه باندې ستاسو په وجود کې دننه د شوګر خطره یا د شوګر لګېدو مسله پکې معلومیږي. نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه هم میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ. که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي نو خپلو ملګرو سره یې د هغوی د فایدې دپاره شیر کولی شئ.